د ځان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کنفرانس جوړیږي. په دغه کنفرانس کې به د افغانستان سرپرست خارجه وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون وکړي. نن ورځ ښاغلی مولوي امیر خان متقي او ورسره پلاوی په ازبکستان کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کنفرانس کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه د ازبکستان پر لور حرکت وکړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل نن رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې ټاکل شوی دغه کنفرانس سبا دوشنبه د ازبکستان په کوربه‌توب پیل شي او 2 ورځې په دوام ولري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دغه کنفرانس کې به څه باندې 20 هیوادونه او د بهرنیو موسسو استازي ګډون ولري. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولادیمیر نوروف په مسکو کې ویلي و چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان د سیاسي ثبات، امنیت او اقتصادي چارو په اړه خبرې وشوي. ازبکستان که څه هم د افغانستان له نوي حکومت سره ډیر نږدې تعامل لري، خو لا هم نوی افغان حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د سختدریځو ډلو د فعالیت او له دغه هیواد څخه خپلو هیوادونو ته د دغو ډلو د نفوذ څخه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت وروسته د افغانستان له خاورې څخه څو ځلې پر ازبکستان د راکټي بریدونو په اړه راپور ورکړل شوی ده. په وروستۍ پیښه کې د جولای پر 15 له افغان خاورې د ازبکستان پر سرحدي سیمه باندې د راکټونو توغولو راپور ورکړل شوی و. خو اسلامي امارت تل ګاونډیو حکومتونو او هیوادونو نړیوالو ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې څخه په نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت څو ورځې وړاندې په کندوز کې عملیات وکړ چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې هغه داعشیان ونیول شول چې غوښتل یې د افغانستان له خاورې په ازبکستان او تاجکستان باندې توغندي واړوي. دغه نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د دې ترڅنګ یې په دې هم اعتراف کړی چې دغه توغندي دلته نه و موجود او له پنجشیر او پروان ولایتونو څخه د مقاومت په نوم د باغیانو ډلې لخوا دوی ته دا مواد راوړل کېدل او د هغوی په هدایت یې دغه کار کوه ترڅو د افغانستان او شمالي ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګېړې کړي. دا نړیوال کنفرانس پر داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د نوي حکومت شاوخوا 11 میاشتې کېږي، خو تر اوسه دغه حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. خو ځینې هیوادونو په خاموشه توګه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی چې د افغانستان د نوي حکومت سفیران یې پر خپل هیواد کې منلي او هغوی ته یې رسمي پروتوکول هم ورکړی چې د هغې له جملې څخه چین او روسیه د نړۍ مهم هیوادونه دي چې دواړو هیوادونو په خاموشه توګه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی او هر ډول اړیکې ورسره لري. دا کنفرانس په داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د ازبکستان په لور د افغانستان څخه توغندي د داعش له لوري وار شوي وو. د مقاومت په نوم د باغیانو ډله غواړي د افغانستان او شمالي ګاونډیانو ترمنځ اړیکې خرابې ترڅو دوی ته د فعالیت زمینه مساعده کړي او د نوموړو هیوادونو همکاري خپل ځان ته راجذب کړي. څو ورځې وړاندې په کندوز کې عملیات وشو چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې هغه نفر ونیول شول چې غوښتل یې د افغانستان څخه په ازبکستان او تاجکستان هیوادونو باندې میزایل شاټ کړي. د اسلامي امارت ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې پر یاد مرکز یې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې پر تاجکستان او ازبکستان د وروستیو راکټونو توغول 3 عاملین وژل شوي او 15 تنه نورې ژوندي نیول شوي وو. دا په داسې حال کې وه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر سرحدي سیمو د راکټونو توغولو راپورونه ورکړل شوي وو چې د راپورونو په اساس دغه بریدونو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلی و. په بله پیښه کې چې د جولای پر 15 نیټه د افغانستان له خاورې څخه د ازبکستان پر خاورې د راکټونو توغولو راپور ورکړل شوی و، د ازبکستاني چارواکو په وینا له توغول شوو راکټونو څخه یو هم نه دی چاودېدلی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي وو چې د راکټونو د لګېدلو له امله هیڅ چاته هم زیان نه دی رسېدلی، یوازې په سرحدي ښار ترمیز کې 4 کورونو ته لږ زیان رسول شوی ده.
د دغو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی او تر دې مخکې هم یادې ډلې ادعا کړې وه چې پر ازبکستان یې نور ورته بریدونه هم کړي دي. دغه کسانو چې یو ځل بیا هم پلان درلود ترڅو د افغانستان له خاورې څخه پر تاجکستان او ازبکستان توغندي شاټ کړي، مخکې له دې چې خپلو عملیاتو ته ورسیږي، د اسلامي امارت د استخباراتو عمومي ریاست د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شول. د دغو عملیاتو په نتیجه کې هغه BM-1 مرمۍ او نقله وسایط هم د اسلامي امارت لاسته ورغلي چې د مقاومت د جبهې په نامه د باغیانو د ډلې لخوا دغه کسانو ته ورکړل شوي وي. بلخوا د هند دولت ویلي چې په ازبکستان کې د جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون کوي. هند ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزارت جي شنکر په هغه کنفرانس کې ګډون کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه په تاشکند کې جوړیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کنفرانس کې د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصادي وضعیت، سوداګرۍ، امنیت او سیاسي وضعیت خبرې کیږي. هندي لوري به همداراز له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو د دوام ژمنه کړې او له نړیوال ټولنې به وغواړي چې دلته له اړمنو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. هند تر دې وړاندې هم افغانستان په اړه په څو جوړ شوو کنفرانس کې ګډون کړی او له افغانانو سره همکارۍ او مرستې ډاډ ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون او نن د افغانستان په بېلابېل ولایتونو کې د سیلابونو له راوتلو له امله ګڼ شمېر هېوادوالو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتلي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي تېرو 2 ورځو کې د هېواد په 10 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې 14 کسان مړه شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د یاد وزارت ویان محمد نسیم حقاني زیاتوي دغو سیلابونو ګڼ مالي ځاني زیانونه هم اړولي دي چې د ژغورنې سروې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت په راتلونکو 4 ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزني، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو ورښتونو په اړه خبرداری ورکړې ده. دغه حکومتي پلاوی چې ازبکستان په کنفرانس کې به ګډون وکړي، د هېواد په مسایلو او د نړیوالو سره په تعامل به ټینګار وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د مرستیال ویان بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه پلاوی به په کنفرانس کې د بېلابېلو مسایلو او د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې وکړي. ښاغلي بلال کریمي ویلي چې په دې پلاوي کې د مختلفو اداري سکتورونو استازو برخه لري. د افغانستان اسلامي امارت پلاوی به هلته د افغانانو اړتیاوې، د اسلامي امارت داعیه او د خلکو غوښتنې به هلته مطرح کړي او دغه شان به د کنفرانس په څنډو کې له بېلابېلو اړخونو سره ځانګړې لیدنې هم وکړي. په دې کنفرانس کې د کوربه هېواد ازبکستان او افغانستان په ګډون 20 هېوادونه ګډون کوي چې د افغانستان د راتلونکو اړیکو لپاره یو غوره او ښه انتخاب ده.